سبې زنګ را راغی چې کور باندې سیلاو راغی هر څه وړي دي بیا سبې را روان شوم ډېر ناوخته ایله اوس چې راورسېدم زوی یم په اردو کښې شو بل لور کونډه ده هلته راسره ناست دي یتیمان دي راسره مؤسسې حکومت دي کومک راسره ونه کړه بیا دغسې ټول میدان باندې ناست یو خیمې د رقم ولاکه لګیا ترپل هم نشته ترپل زمانه وو زه میر محمد خان د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ پاټه کې اوسېدونکی یم زه خپله کابل کې اشپز یم په 20 روپیو غانۍ باندې سبې زنګ را راغی چې کور باندې سیلاو راغی هر څه وړي دي بیا سبې را روان شوم ډېر ناوخته ایله اوس چې راورسېدم بس د دیوالونه یې وړي باندې کوی م وړی دی او مطلب کوټه م وړې ده دا ځایونه یې ټول وړي دي اول باندې کوی وغی وي او کوی پسې بیا دیوال یې وړی دیوال پسې بیا د کوټې کونج او کوټه هم ټوله وړې ده ټوله ساحه یې وړې ده کوټه خو رالوېدلې ټول مکمل هر څه دغه دا ځمکه ټوله دغه کړې دغه باندې دیوالونه یې وړي ټوله ساحه یې ټوله داسې کړې چې زه خپله بس اشپزي کړو دغه ته بس بل درک نه لګي دغه اشپزي زه راځو بس غریب یو بل درک نه لګي هلته زوی یم په اردو کښې شو بل لور کونډه ده هلته راسره ناست یتیمان دي راسره 2 کونډې راسره ناست هېڅ درک نه لګي بس غریبي یې کړو کله یو ځای کې کله بل ځای کې دغه کوی چې کوم و دام چاره بل چاره راواله اوس یې خواجه باقي چاندو باندې مې راواله دی هېڅ درک نه لګېد هغه هم رانه ویې او بس الله د الله د هېڅ درک نه لګي نو الله د باقي خیر کا او دا کوم بوټي چې دلته ولیاړ دي که نه دا ټول د کوی برکت و نو اوبه وي نو دغه دا اوس بیا وچه کې اوبه سوی بیا ګرځو ډکه کې درک نه لګي اوبو هغه چې څوک زموږ غږ اوري موږ سره کومک وکړه مؤسسې حکومت دي کومک را سره ونه کړه بیا دغسې ټول میدان باندې ناست یو خیمې د رقم ولاکه لګیا ترپل هم نشته ترپل زمانه وو دومره مجبورین دی چېرته لاړ شو اوس هم نشته دی کوم ځای له لاړ شي هلته دومره درک نه لګي چېرته تګ چېرته کړې هلته دغه ځای کې کوي دغه ځای کې کوي بس کوي خو مکمل هر څه منځ ته لاړ ځکه چې کوي بیا څه شي وایي او بیا 1000 روپۍ هغه وخت کې په لګولو چې هغه ارزاني وه اوس خو ولاکه څوک 15 روپۍ څوک شاله ورکوي ګوله دغه کوټه ده دغه دیوالونه وړي دي دغه بس دغه بوټي بس وچږي ځکه چې دغه څو ورځې دي دغه زخم چې ورک شي بس بیا وچ شي او اوبه مې دغسې هلته درک نه لګي نو کومک را سره ونه کړی بس الله د رحم وکړه نو ځکه چې کومک ته ډېر ضرورت دی دغه دیوالونه ټول کته وړي دي کته دیوالونه ټول ګزار کړي دي دغه سر سامانونه ټول میدان باندې پراته دي بل ځای شته نه دی دا کوټه نو اوسېدو نه وتلې ده